السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو حسن شاهد. یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. خو ملګرو تاسو په فیسبوک کې دغه شان ډیر زیات لیدلی وي څومره ملګري چې د رمضان مبارک میاشتې لپاره کم ډي پی جوړی. نو تاسو څنګه کولی شئ چې تاسو په خپل موبایل کې هم دغه شان په خپل نوم باندې زبردست ډي پی جوړ کړئ د خپل ځان لپاره د خپل ملګرو لپاره. ډیر زیات په اسانه او ډیر زیات په زبردست طریقه باندې تاسو جوړولی شئ چې په کم نوم باندې هم تاسو غواړئ نو تاسو جوړولی شئ په خپل موبایل کې. دغه ټوله طریقه به بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښایم. خو د دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د دې لپاره به تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ د هغې په مدد سره بیا تاسو دا ډي پی کریټ کوئ او په هر یو نوم باندې یعنې تاسو چې کوم نوم هم غواړئ نو بالکل په یو کلیک سره تاسو کولی شئ چې د ځان لپاره زبردست ډي پی جوړ کړئ. کله چې هم دا تاسو به په خپل پروفایل باندې ولګوئ نو ډیر زیات زبردست او ډیر زیات حیران کوونکی به ښکاري. نو دې لپاره به تاسو څه کوئ په یوټیوب کې به تاسو ته په ډسکرپشن کې یو لینک میلاو شي او کوم ملګري چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري نو د ویډیو د پاسه یا لاندې به تاسو ته لینک میلاو شي. سمپل هم په دغه لینک باندې کلیک واخلئ دا اپلیکیشن به تاسو په موبایل کې ډاونلوډ شي. او کوم ملګرو لینک چې کار نه کوي نو سمپل تاسو لمونږ په کمنټ کې هم یو لینک درکړئ همدا دغه لینک نه هم تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولی شئ. کله چې هم دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کوو تاسو انسټال کو نو سمپل دا به دغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم دا اوپن شي نو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې په هر یو نوم باندې ډیر زیات په اسانه طریقه باندې دغه رقم ډي پی جوړ کړئ. نو تاسو له دلته آپشن درکړی تاسو ته کاری کریټ ډي پی یعنی تاسو دلته کریشن کولی شئ ډیر زیات په اسانه طریقه باندې. کله چې هم تاسو به دغه پنسل نشان باندې کلیک واخلئ نو تاسو له به دغه رقم آپشن دوه درکړي تاسو ته ښکاري ډي پی فار وایس اینډ ډي پی فار ګرلز. نو که تاسو د ګرلز دپاره جوړول غواړئ نو سمپل تاسو به دلته کلیک واخلئ. که تاسو د وایس یعنی تاسو د هلکانو دپاره جوړول غواړئ نو سمپل تاسو به دلته کلیک واخلئ. نو سمپل زه په وایس باندې کلیک کوم نو تاسو ته ښکاري په دې کې دغه شان مختلف ډي پی چې کوم دنو ماته شول چې څنګه هم زه غواړم نو هغه شان ډي پی زه جوړولی شم دلته ډیر زیات په اسانه طریقه باندې. مطلب زه وغواړم چې زموږ سره کومه دا ډي پی نو دا ډیزاین زما خوښ دی زه به سمپل په دې باندې دغه شان کلیک واخلم. کله چې هم تاسو بیا په دې باندې کلیک واخلئ نو دلته به تاسو ته برچ وشي انټر یور نیم تاسو ته ښکاري یعنې خپل نوم تاسو دلته ولیکئ. نو تاسو بیا څه وکئ سمپل خپله نامه به دلته ولیکئ. مطلب زه ولیکم حسن شاهد تاسو ته ښکاري. نو بیا تاسو له دغې نه لاندې بل یو آپشن درکلی سبمنټ نیم تاسو ته ښکاري نو سمپل په دې باندې به کلیک واخلئ نو تاسو ته ښکاري اټومیټیکلی ستاسو نوم چې کوم دی هغه به دلته راشي ډېر زیات په اسانه طریقه باندې. بیا که تاسو غواړئ چې دغه نوم زه وړوکی کړم نو تاسو ته ښکاري تاسو وړوکی کولی هم شئ. ډېر زیات دغه شان مختلف ډیزاینونه تاسو هم ورکولی شئ. لاندې تاسو له آپشن یې درکلي. که تاسو کلرز چینج کول غواړئ سمپل کلر آپشن چې کوم دی تاسو له هم درکلی. که تاسو پونټ یعنې د دې لیکلو کوم ډیزاین چې تاسو چینج کول غواړئ نو هغه آپشن تاسو له هم دلته لاندې درکلی. مطلب زه سمپل په پونټ باندې کلیک اخلم نو تاسو ته ټول دغه شان لیکل چې کوم دي زموږ سره بدلیږي او څنګه ډیزاین چې هم زما خوښ نو هغه شان بیا زه دا لیکل سیو کولی شم. مطلب زما دا ډیزاین خوښ دی نو دا پکې ډیر زیات زبردست فونټ دی. بیا که زه کلر وغواړم چې کلر چینج کړم نو سمپل زه به لاندې په کلر باندې کلیک واخلم نو تاسو ته ښکاري مختلف کلرونه ماله راکړه. تاسو بیا څه وکئ تاسو به سمپل دلته په یو ځای باندې کلیک واخلئ. لاندې چې کله هم تاسو سره دغه کلر وشي نو په اوکې باندې به کلیک کړئ نو اټومیټیکلی ستاسو نوم به هم هغه شان کلر ته واوړي. تاسو ته ښکاري لاندې زموږ سره کلر راغی زه به سمپل په اوکې باندې کلیک کوم نو تاسو ته به زه وښایم چې بالکل زما نوم چې کوم دی نو په سور کلر کې شو ډیر زیات حیران کوونکی او ډیر زیات زبردست ښکاري. بیا به زه څه وکړم سمپل لاندې به دلته په سیو آپشن باندې کلیک کړم نو اټومیټیکلی دا به زما سره په ګیلري کې سیو شي. تاسو ته ښکاري ایمیج چې کوم دی زموږ سره سیو شو. نو بیا تاسو کولی شئ چې د خپلو ملګرو لپاره هم جوړ کړئ یا دغه تصویر چې کوم دی خپلو ملګرو سره شیر کړئ په خپل پروفایل باندې ولګوئ. هر څه چې کوم دی تاسو په دغه تصویر باندې بیا کولی شئ. نو خو ملګرو دا د نوي ویډیو که ستاسو ویډیو خوښ شوي نو دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او هم دغه شان زبردست ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ټیکنیکل حسن ځان سره سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ټیکنیکل حسن ځان سره لایک کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره فیسبوک کې ضرور شیر کړئ چې هغه هم دغه شان زبردست ډي پی ځان له د رمضان مبارک میاشتې لپاره جوړه کړي. نو موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.